انا انسان چې څه هم کوي د خپل ژوندون په لارو د رڼاګانو راوستلو په خاطر یې کوي او ځینې خلک په خپلو ښکلو کردارونو باندې د قدر وړ شخصیتونه لري د دغه ښکلو محترمو خلکو ژوند ته چې وګورې نو دوی کې هم دوه قسمه مخلوق لیدی شي غواړم چې تا ته دغه دوه عکسونه وښایمه د دوی خامۍ او خوبۍ هم درته په ګوته کړمه چې دغه یو قسم مخلوق ته ګورې درانه شخصیتونه کردارونه لري خو د انا د غر په څوکه ولاړ خپل انا باندې تر دې حده مین ښکارېږي او که دې بل قسم مخلوق ته ګورې هغوی هم ښه درانه شخصیتونه لري په کردارونو یې ژوندون ښکلی وي هغوی په خپله انا هم مین وي خو کله یې په ژوند کې داسې خلک راشي چې د هغوی نه بغیر ژوند ورته نیمګړی ښکاري نو هلته خپله انا وغورځوي او د خپل ځان د غولېدو دپاره دغه دلیل پیش کوي چې د انسان دپاره خدای عاجزي خوښوي هغه د چا دپاره خپلې انا ته چې غرور ووایي ماته یې کړي نو بیا پرې هغه خلک لوبې کوي دی پرې هم ښه پوهېږي خو ځکه غلی وي چې په شخصیت یې بیا اثر غورځېږي په خپل کردار داغونه نه خوښوي ښه پښیمانه وي خو د خپلو تیرو مجبورو له وجې شونډې سپړدلی نه شي دغه خو د دوو عکسونو مختلف رنګونه یاره چې ستا وړاندې مې وځلول خو اوس د خپل ژوندون خبره کوم دا پته نه لګي چې زه به تا ته څنګه ښکارم ستا په نظر کې که هر څنګه یمه یاره خو ستا په وړاندې لږه د ځان پیژنګلو کومه زه د دنیا په هغه خلکو کې یم چې د هیڅ چا دپاره خپله انا نه ماتوي خو لږه دا هم واوره چې انا څه ته وایي انا د ژوند یو داسې پوله ده چې د هغې دوه سره دي یو سر یې ځمکې سره او که یې ګورې بل سر نو د اسمان چت کې سوری کړی دی په دغه پوله باندې تر هغه سره د مزل کولو ځکه قایل نه یمه یاره چې بیا ترېنه غرور جوړیږي او د غرور نه ماله کرکه راځي خو د دې پولې د دې لاندې سر نه زه چې یو څو ګامه اوچت ولاړ یم دا تحفظ د خپل کردار او شخصیت کومه د دې نه لاندې ځکه پښه نه ږدمه ما د هیڅ چا دپاره د دې نه خپل ځان غورځولی نه دی جانانه ستا نه وړاندې زما د ژوند په لاره داسې خلک ډیر تیر شوي دغه کوشش یې هم ښه ډیر کړی دی چې ما د خپل ژوند د انا له بامه په څه هنر ښکته راوغورځوي خو خپل تدبیر کې کامیاب شوي نه دي یاره زما ژوندون ته ستا د راتلو سره زما ټول کیفیت بدل شو جانانه اوس چې راته خپل ژوندون کې څه هم خواږه ښکاري نو زړه راته وایي چې په تا باندې وشیندمه د هغه خلکو نه مې ځان جدا کړو چې د هیڅ چا دپاره خپله انا نه ماتوي او هغه خلکو سره ودرېدمه چې د خپل ځان د غولېدو دپاره دغه دلیل پیش کوي چې خدای انسان ته عاجزي خوښوي ځکه چې اوس راته په ټول جهان کې ستا په شان هیڅوک محترم نه ښکاري نور مې په هیڅ چا سترګې نه خوږېږي هم دغه وجه وه چې خپله انا مې ستا تر پښو کېښوده دا ستا د مینې نه مې لویه نه کړه خو زما ژوند ته راغلې سپوږمۍ زما ژوند ته راغلې سپوږمۍ ځان سره دا خبره یاد وساته که تا زما په انا پښې کېښودې ځان درته هغه شانتې وښکارېدو لکه دا څنګه چې دې زه ګڼمه زما ستاینې د خپل حق وګڼو په مجبورو دې زما وخندل نو دا ماته ګرانه نه ده زه مې د خپل ژوند د انا په پوله تر هغه سره تلی شم هغه کوم سر چې د اسمان چت کې سوری کړی دی هغه کوم سر چې د اسمان چت کې سوری کړی دی